دیکھو گوری نو اسلام خو دې ته وایي د پیغمبر لنګ زوړ دی چا ول لنګ راوړو وی جی دا وتړیو دا زوړ لري او تړل یو صحابي ورته جی دا لنګ مال راکې دا چې تاسو وتړل ولخه پیغمبر بیا کوړه منډه کړه زوړ یو تړل نه وی غلا ور صحابه ورته په غوسه شو هغه ته چې نیک بخت دا دي سو دا لنګ زوړو هم دا یو لنګو دا اصحابي ورته وي په خدای مې دې قسمی چې دا لنګ مې دل نه دی غسته چې زه واغوندم د پیغمبر بدن پورې ولګي تو دل مې غسته دې چې زمر شمو دا زما کفن شي او دسی به مونږ دا ډېر ګران کار خپل بدن نشي استل ابل ورځ راته چاوي یاره تاسو سره خو بچوغي مغي ډيري یو چوغرا کمال مالما سره ویلو مالما سره د 25 کالو یو زړه چوغه پرته وامه مغه ورځ چاله ورکړه پروسه کال راته درې چوغې راغلي وي درې نوې اعلی او درې واړه مې دا شکر دې چې دا چا مخ کې مې ورکړي دی هغه د جمعات کې ناشته اما سره چې دکان کې کینی بیا ته پښتنه وک درې واړه مې زه تا ورولې او درې ملنګانو ته مې ورکړي ور مې وړي ما سره چوغانشت تاسو پوښ دا ډېر ګران کار اسلام څه ته وایي په خپل ځان بل له ترجیح ورکول څه ته وایي په خپل ځان او داسې به وشي تاسو خو بزرګان یې ټول صاحب شکلونه مو مزیدار دي چې ناشته او درته چرګانم سره کړي پراتی او پولاو می او پکې دا ظالم بوټای د غوخي لا یو پکې आवाजو کې جلګه د دیګ غوخه لگا راوړه ته پوی نه بده دیګ غوخه ما دا بخنا کوي او دغه وخت کې یو سړی راشي چې جی زمو ګیم زمو ګیم انت کنه پری به دې ځان سره دسی بو کوي چې تلاس راکاږي او په خپل ځایغه کینه او به کوي تاسو داسې مزبرګان نه شوي کنه ماما او به کوي الله اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی چې کوم کې به روټای خوړه ا د لرګي جوړو او دومره لویو چې سلورو کسبو چتولو توبه مې دی خود دې نیم جمعه تم ربونو سلورو کسبو داسي اوچتولو دا دومره لوی تعالی جوړ کړی دی د پاره چې د حضور علی السلام زیات خوراک چې هغه به سریدو سرید عربی کې ماته کړي روټای ته وایي خوروا کې چې روټای ماته کې دې ته سرید وایي صحابه ورسته پوسو کو چې دې سرید جی ډېر خوند هغه ورته وایي چې فضل العائشه علی النساء كفضل السرید علی سائر الطعام د بیبي عائشه فضیلت په ټولو خزو دسي اوچته لکه د ماته کړي روټای فضیلت په ټولو روټو اوچته نو دا دومره لوی تعالی زکو چې ماته کړي روټای او خوروا بوا چې اسنه چې کوم غلام رانه د مجلس کې روټای نه بار پاتې نشي پاکستان کې مولیانو لوی ساړي پکټ ورکو
امیر المومنین خلد اللہ سلطنته لنواز الشریف وبارک لحکومت غلام اسحاق خان وبارک لحکومت اوقاف وزیر صاحب لگا جی باقی کے نقد و درک لگی بارک لسلطنت منسٹر اوقاف صاحب دومره سرټیفیکیټ تاسو پوه شئ هغې چې دننه روټۍ ولا چا کړي او چې روټۍ ورته چا کړي توبه بزرګانو ای دننه روټۍ خوري د هغه ګارډ د هغه ډرایوران د هغه سپایان لاره کې چې ورته پولیس هغې اوږي تر 3 بجو ولاړي او د اسلام ټیکدارانو سره د اسلام ټیکداران دننه روټۍ خوري دا صفت میں 35 کاله کې یو په مفتی محمود کې لیدلی او ترننه دعا کوم چې خدای خاورې په جنت کې کم پولیس چې غارت به مفتی محمود سره اوس هم شته کوي چې درته وخم یو پکې د کوچیانو ګلبیلیم د هدایت الله نامه ده انسپیکټر دی قرآن ولا ورکي ورشي چې د مفتی عادت څو چې روټای ته بکې ناستو نو اول به خپل چپړاسیان اردلیان او غارت والا اول به غي کېنول نو بیا به خپل کې ناست یو په دکی ملي درې نور مونږ ټول تبای زمونږ بیړی دا غپلارم غر کړه عزیزانو عرض می داو چې د لا اله خود پنځم بنا د اسلام دی تاسو بوای چې مونږ کې شتا منظم کو روزم نشو حجم کو زکاتم کو خود دې پنځو اړو مقتضیات دي دا پنځو څغوري هغه غختې دادی چې دا زدر ته بیانوم لګیایم ټول قران کې څومره سورته دي سودی څومره دی لکه نه د دین واورې لکه درته معلوم دي عزیزانو ټول قران کې دا وشماري یو سل سورلس خود ما ویلې یا دوی ویلې دا وشماري او افسوس بدای چې تاسو ته معلوم نه دی وجه یعنی وجه صدا وجه دادا چې دی کتاب سره مینا نشتا همیشه د پاره د هغه کتاب خط او خال خلق یادئی چې کوم کتاب سره د سړی مینه نو دی کتاب سره محبت نشته نو دی وجنه دا پتم نشته چې دی کې څو سورته یا دی صورت تداولی وی دی صورت تداولی وی دی صورت تداولی وی دی صورت تداولی مجنون ته چاوي چې دا څه کتاب دی چار وخت د لاس کې نیولې یو ګوري چې ګورو دې سر دې په ور ټټ کړي یو دا کتاب مطالعه کې هغه ورته وی چې د یار د خط او خال نخې پکې وي چې د یار د خط او خال نخې پکې وي زوړن سر په مطالعه د کتاب خوښیم کم کتاب کې چې د یار د خط او خال نخې وي هغه نه زیات خون په بل مطالعه کې دی چرته نو دی کتاب کې زما د یار د خط او خال نخې دي قران کریم کې دا الله د جمال او دا الله د جلال او دا الله د شفقت او داغه د رحم او دا الله د جلال او دا الله د شفقت
او داغه د رحم او داغه د کرم نخي